خیال یو ځل بیا موږ د نادګي خیال چینل نه تاسو مخاطب شوي یو مینوالو دې ټایم کې چې موږ په څه موضوع باندې تاسو سره مخامخ شوي یو هغه خو به تاسو ته پته نه وي بل زه تاسو ته مخامخ کوم او وایم به درته مینوال موږ په دې موضوع مخامخ شوي چې موږ سره دې ټایم کې ډېر یو زموږ سینیور زموږ محترمه ډېره چې موږ ډېر د زړه نه قدر کوو موږ سره هغه ناسته ده دې ټایم کې چې د هغې غږ چې څومره دی نو هغه په ټوله په خیبر پښتونخوا کې ده او که د هغې نه بار ملکونه کوم دي په هغې کې د هغې غږ ډېر مشهور دی او تاسو یې ډېر خوښوئ نو موږ به راځو وږمې اپا سره جي السلام علیکم څنګه اپا تاسو خیر دی الحمدلله شکر دی اول خو دې موږ ټول کتونکي چې څومره دي زموږ فیملي سایډ نه یا نور زموږ کوم مینوال دي ملک نه بهر هغوی خو تا دپاره دا دعا کوو چې الله دې تا روغ ورکړي او الله دې په روغ صورت الله دې د خپلې فیملي دپاره روغه جوړه کړه ولې چې په کور کې مشر ژوندی وي نو د هغې کور یو ډک وي د هغې ټول سیسټم چې وي هغه ټول سم وي چې مشر نه وي د هغې کور یو سیسټم سم نه کېږي نو الله دې اول تاسو د روغ صورت درکړي او په خپل کور کې اتفاق الله ښه انسان اول خو زه د ټولو نه مخکې د ټولو مینوالو څومره زما اورېدونکي دي څومره زما کتونکي دي ټولو ته زه هرکلی وایم چې ستاسو وږمه د خدای ټول عمر جمدی لري الله دې راته تاسو ټول عمر جمدي لري بلکل روغه جوړه یم دا د نادیه خیال بیبي چینل دی او زه دې ټایم ډېره مصروف وم خو بس دې راوویل چې راشه اپا در څه انټرویو درم ریکارډ کوم نو ستاسو ډېره یو جهان مننه الله مو راته ښه ساته کامیاب اوسئ زما یو ورکوټې غزل دی چې تاسو یې ډېر خوښوئ نه مې دلبري نه دلداري دا به درته یو زمزمه باندې ووایم نه مې دلبري نه دلداري وکړه نه مې دلبري نه دلداري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه نه مې دلبري نه دلداري وکړه زه د خپل مین په خایې څه کړمه زه د خپل مین په خایې څه کړمه ما خو محبت سره یاري وکړه ما خو محبت سره یاري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه نه مې دلبري نه دلداري وکړه ډېر ښه ستاسو د یو جهر مننه تاسو زموږ کتونکو ته دومره ښه غزل پېښ کړی مینهوالو موږ به ستاسو نه اوس اجازت غواړو الله په امان اوسئ الله خوشحاله لره تل آباد